الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في هذه الليلة 100 ركعة أرسل الله إليه 100 ملك. الحديث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلف. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعين حضرات، د شعبان المعظم هغه میاشت شروع ده. الله جل جلاله دی مونږ ته د اعمالو د اذکارو د صحیح عبادت توفیق را فنصیب کړي. سامعینو حضراتو، په 15 د شعبان المعظم باندې چې کم احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي، د هغه وضاحت او بیا ثانیاً پاغه باندې د عمل کولو پمون او تاسو باندې دا لازم دي. شعبان المعظم چې کم 15 شعبان المعظم ده، دا هغه شپه ده چې په دې شپه کې د مؤمنانو اعمال الله جل جلاله ته وړاندې کیږي، چې مؤمنانو په تیر کال باندې کم اعمال کړی وي رب کریم ته هغه ټول اعمال وړاندې کیږي. وس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا خپل امت ته دا پیغام او دا خبر فرخی دا چې په دې باندې کچړته یو انسان عمل وکړي نو الله جل جلاله به ورته اجر کثیر ورکي، او الله جل جلاله به په دغه انعامات باندې منور وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: من صلى في هذه الليلة 100 ركعة أرسل الله إليه 100 ملك. چاچی په دې شپه باندې 100 رکعات نفل وکړو، الله جل جلاله با دغه انسان ته 100 فرښتې ولېږي. په دې 100 فرښتو کې با 30 يبشرونه بالجنة. دیرش بداسی پرختی وی چې د تبا د جنت زیر ورکی، و 30 یؤمنونه من عذاب النار. او دیرش بداسی پرختی وی چې دغه با د جهنم او د اور نبی په امن کې ساتي. و 30 يدفعون عنه آفات الدنيا. او دیرش با داسی پرختی وی چې هغه با د آفات د دنیا نه ساتي. کم ابتلاء کم سختی او آفات چې په دې باندې راځي نو دغه پرختی علیهم السلام به دغه آفات نه ساتي. و10 يدفعون عنه مکائد الشیطان. او لس داسی پرختی دی چې د شیطان د مکر، د شیطان د فریب او د شیطان د چل نه به دا دفع کوي، هغه نه به ساتي. نو ګورا د غسل رکعاتا
که انسان په دغه شپه باندې ادا کړي نو الله جل جلاله به ورته سل فرښتې ولېږي او دغه سل رکعاته نفل کول دومره ګران کار نه دی ځکه دا هغه شپه ده چې په ټول کال کې یو ځل راځي کوم انسان چې دغه سل رکعاته وکړي نو الله جل جلاله به ورته دغه سل فرښتې علیهم السلام ولېږي بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې په دې شپه کې نزول د رحمت راځي الله جل جلاله رحمت را نازلای ذکر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای ان الله يرحم امتی فی هذه الليله بعدد شعر اغنام بني كلب الله جل جلاله زما په امت باندې رحم کوي په دې شپه کې په عدد د ویختو دا غډانو د بني کلب د بني کلب په عربو کې وقبیله ده هداغي سمره غډي او بيزيدي او داغي په دې سر باندې او په دې ملا باندې سمره ویختان او وړي دي ربي کریم دومره رحمت په دغه شپه باندې زما په امت باندې راوړي بل خصلت د شپې دا ده چې په دې کې حصول د مغفرت وي الله جل جلاله په دې شپه کې انسانانو ته مغفرت نصیب کړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان الله تعالی یغفر لجميع المسلمین فی تلك الليله الا لکاهن او مشاهن او مدمن خمر او عاق للوالدین او مسر علی الزنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې دا هغه شپه ده چې ربي کریم تمام مسلمانانو ته په دغه شپه کې مغفرت نصیب کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک استثناء کړی دا او فرمایلی دي چې الا لکاهنین مگر کاهن ته په دې شپه کې مغفرت نه نصیب کیږي چې مراد ترنه مشرک دی او مشاهنین او بل هغه انسان چې حسد کوي او بغض کوي پزړه کې حسد پروت وي او مدمن خمرین او کم انسان چې شراب خور وي ربي کریم دغه انسانانو ته په دې شپه کې مغفرت نه نصیب کوي او عاق للوالدین او کم انسان چې مور او فلار عاق کی نو دغه انسان تم رب کریم په دغه شپه کې مغفرت نه نصیب کوي او مسر علی الزنا او کم انسان چې همیش د فار زنا کوي ک پټه باندې کوي ک پخکارا باندې کوي او چې زناکار وي نعوذ بالله دغه انسان ته رب کریم په دغه شپه کې مغفرت نه نصیب کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې دا هغه شپه ده چې په دې شپه کې مؤمنانو ته رب کریم مغفرت نصیب کوي